په خبره باندې پیښ شوی لکه دا صورت مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولې نازل شوی دی نو هغه وجه هم واوره شان نزول د دې صورت دا دی د طبرانی یو روایت ته حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما نقل کړی دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وی چې ولید بن مغیره چې دا د قریش یو سردارو او دی ولید بن مغیره چې دی د قریشو غټ غټ کافران لوی لوی سرداران دی راټول کړل او روټۍ ورله وکړله دعوت یې ورله وکړو بیا د هغې نه پس چې دعوت ته دا ټول کېناستل روټۍ خوراک څښاک وشولو نو ولید بن مغیره چې دی دې ټولو ته یو خبر روان دی کړله دې ټولو کافرانو ته وی تاسو د دې سړي په باره کې څه وایې یعنی کم سړی لکه محمد رسول الله ورته یادو زمونږ پیغمبر علیه السلام ورته یادو ویل د دې سړي په باره کې د ستاسو څه رایې ده د دې سړي نه به موږ څنګه بچ شو د ده نه به زموږ اولاد څنګه بچ شي او دی به په دې خپل مشن کې څنګه ناکام شي دا یاد ساته چې کله ته د دین یو کار کې او ستا مخالف پیدا شو نو ته په دې خوشحاله شه خبره باندې پیښ وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خالص د الله په حکم باندې د الله د دین هغه تبلیغ شروع کړلو دعوت شروع کړلو اشاعت شروع کړلو د قرآن خورول شروع کړل مخالفین یې څوک راوچت شول کافران نو ولید بن مغیره د ټولو کافرانو ته وی د دې پیغمبر علیه السلام یادو وی تاسو د دې سړي په باره کې څه رایې ده د دپاره یو نوم خاص کو د دپاره یو خاص نوم ګرځو چې دی په هغې بدنام شي او دی په هغې مشهور شي او دا خلک د ده نه څه د نفرت شروع کي په خبره باندې پوه شوې ټولې به کېناستل دا کافران او د پیغمبر علیه السلام خلاف پې سازش جوړو نو حضور پاک ته چې کله سهار شو پیغمبر علیه السلام ته دا خبر راغی حضور علیه السلام ته دا خبر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل دا وګوره دا زما کلیوال دي تا وګوره دا د مکی خلک زما د پلار کلیوال دي دا د مکی خلک زما د نیکه کلیوال دي زما د تره کلیوال دي زما دلته ماشومتوب تیر شوی دی حضور پاک وی او دا د مکی خلک اوس زما خلاف سازشونه کوي نو حضور پاک ډیر زیات خفه شو اوس یې تاسو ته یو مثال در کوم تا ته یو سړی څوک درته راشي که نه چې لکه دا پلانکې نه دی ستا خلاف یې دا فیصله کوله ستا خلاف یې دا خبره کوله ستا خلاف یې سازش جوړو نو ته به خفه کېږي خوشحالېږي به خفه کېږي به که نه حضور پاک ته چې دا خبر راغی چې دا د مکې خلک چې له ما سره به د نبوت نه د پیغمبرۍ نه مخکې به ما سره امانتونه کېښودل پیسې به را سره کېښودلې تجارت به را سره کولو غم خادي به را سره کوله اوس د نبوت نه بعد زما ټول مخالف دي نو حضور پاک ډېر خفه شو ډېر زیات غمجنو د الله محبوب پیغمبرو الله ته ډېر ګرانو الله ته ډېر خوښو یقینا چې الله ته ډېر خوښو زموږ پیغمبر علیه السلام الله جل شانه ته ډېر زیات خوښو او زموږ پیغمبر علیه السلام ته الله پاک یو عجیبه شان هم ورکړو یو عجیبه کمال ول الله ورکړو یو عجیبه حسن الله ورکړو حضور علیه السلام ته حضور علیه السلام ته الله پاک حسن د دې دنیا چې دا څومره حسن دی د دې دنیا چې څومره ښایست دی که هغه د زنانو دی که هغه د هلکانو دی که هغه د سړو دی که د بوډاګانو دی د حضور علیه السلام حسن ذرې ته هم نشي رسېدی حضور علیه السلام ته الله دومره ښایسته حسن ورکړو د حضور علیه السلام مخ مبارک ته چې به کله چا وکتل مین به پې شول کلک به عاشقان شول پیغمبر علیه السلام چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړلو مدینې ته چې لاړو په اوښه د پاسه باندې ناستو حضور پاک په بله اوښه باندې حضرت ابوبکر صدیق ناستو
یو ځوان الکو او تورې داسې غاړې ته اچولې وه او دا توره ورپسې داسې په دې ځمکه راښکلې کېده او د حضور علیه السلام نه به داسې ګیر چاپېره تاوېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي را نږدې شو، وی حضرت دا ځوان الک ستاسو نه ګیر چاپېره تاویږي او حضور پاک ته به داسې وکتل چې د پیغمبر علیه السلام به پې سترګې برابر شوي نو ده به خپلې سترګې ښکته کړې، ده به خپلې سترګې ښکته کړې. نو هغه صحابي پیغمبر علیه السلام ته حضرت وی دا ځوان ستاسو د دې خوی نه تاویږي څه نقصان درته در نه کي. حضور پاک ورته هم خیال کولو، نورو صحابه هم خیال کولو. پیغمبر علیه السلام دې ځوان ته وی دی خوا راشه، وی دی خوا راشه، وی د کوم ځي؟ وی جي د مدینې منورې د دې قبایلو اوسېدونکي یم او وی دلته څه له راغلې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وی وی جي چې دا مې واورېدل چې تاسو د مکې نه دلته هجرت کوئ، و ډېره مینه مې در سره پیدا شوله او په زړه کې مې دومره مینه او دومره عشق مې در سره پیدا شو چې ځان در نه قربانوم. حضور پاک ته وی پیغمبر علیه السلام ورته وی رښتیا وی؟ وی او جي. پیغمبر علیه السلام ته چا خبر راوړو؟ وی جي د دې سړي ګورې پلار هم کافر دی، خاندان هم کافر دی، دا الک چې په دې خوله باندې سوی هسې نه دوکه پې نه شئ، تاسو ته څه نقصان درونه رسوي. حضور پاک دې ځوان ته وی وی دی خوا راشه، وی ستا چې په کور کې کم پلار دی کافر دی ایمان یې نه دی راوړی، وی لاړ شه د هغه پلار نه سر ووه. څوکه؟ د پلار نه سر ووه. د ځوان توره راویستله او منډې کړلې. د چا حکم ولکه؟ د حضور پاک حکم و. حضور پاک ورته فوراً آواز ورکو وی دی خوا را واپس شه، را واپس شه. واپس رای حضور پاک ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا دومره په تیزۍ لاړې ولې او دا واپس رالې ولې؟ وی حضرت د ستاسو حکم تا راته چې لاړ شه د پلار نه سر ووه، ستا حکم مې منلو، تا سره مې مینه ده، په تا عاشق یم، په تا مین یم، د پلار نه مې سر و د ستا په حکم، خو چې تا راته واپس راشه ستا په حکم واپس راغلم. حضور پاک ورته وی ما ومنله چې ته په ما کلک عاشقې، په ما کلک مینې. وی موږ په چا باندې د پلارانو سرونه نه وخو. په خبره پوه شوې؟ حضور پاک ورته څه وی؟ موږ په چا باندې د پلارانو سرونه نه وخو. یو ځلې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په یو جهاد کې د خپل زوی سره، زوی چې دی زوی کافر ولکه، زوی څه ولکه؟ کافر. اول کې کافر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اسلام لومبی خلیفه تیر شوی دی. د یو جهاد په میدان کې دا زوی د کفارو په ډله کې و، پلار د حضور پاک په ډله کې و او دا پلار او زوی په دې جنگ کې یو بل ته مخامخ شو. زوی د کافرو ډله کې دی، پلار د چا په ډله کې دی؟ د مسلمانانو ډله کې دی. نو دا پلار او زوی په دې جنگ کې مخامخ شو، خو دا پلار ورته خیال نه دی چې دا مې زوی دی، خو زوی ته یې پته ولګېد چې دا مې پلار دی. نو زوی په زړه کې مینه پیدا شوه، زوی کافر دی، زوی په زړه کې مینه پیدا شوه چې دا خو مې پلار دی، ګزار پې نه کومه، پلار یې پرېښودو. چې جنگ قلار شو، ورځ د پس چې دی نو دا زوی پلار ته وی بابا جانه ډېره مینه مې در سره ده، ډېر مې خوښې. زوی کافر دی خالکه، پلار څه دی؟ لکه صحابي دی، مسلمان دی. بابا ډېره مینه مې در سره ده، خو په پلانکي جهاد کې چې کله ته مخې له رالې نو ته خو د مسلمانانو ډله کې وې، زه د کافرو ډله کې وم، خو ما تا سره هغه د زړه هغه مینه څه دی را پیدا شول او زړه کې مې ډېره مینه وه، زړه مې خفه شو، نو ما په تا باندې د تورې ګزار ونه کو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی بچیا ټیک ته د ستا به ما سره مینه وي، خو د ستا ما سره دومره مینه نشته چې څومره مینه زما د محمد رسول الله سره ده. بابا جانه دا څنګه؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی بچیا که ته ما ته په دې جنگ کې مخامخ شوی وې او ما ته پته لګېدلې چې دا زما زوی د کافر په ډله کې ولاړ دی، ما به د حضور په مینه کې ستا نه سر وخو. په خبره باندې پوه شوې؟ ما به د حضور په مینه کې ستا نه به مې سر وخو. دومره مینه او دومره عشق، دومره عشق د حضور علیه السلام سره. نو حضور پاک ډېر خفه شو،
چې کله ولید بن مغیره د کافر دا خلک راټول کړل او د حضور علیه السلام خلاف سازش وکړلو، نو حضور علیه السلام د ځان نه داسې یو صادر یو لباس تاو کړلو او په دې سر یې داسې راواچولو، د ډېر خفګان نه داسې یو سیټ ته کېناستو، سیټ ته کېناستلو. خو دا اول د ابتدا د اسلام کې داسې سیټ ته کېناستو او سوچ فکر یې کولو. الله ورته دا صورت نازل کو، یا ایها المدثر، اے صادر اغستون کیا، اے لباس را تاوون کیا، قم فانذر، پاسیگا خفگان مکوا، اے محبوب پیغمبرہ. اللہ ورته خطاب کی پیغمبر علیہ السلام تا، اللہ ورته اے پیغمبرہ، اللہ ورته اے زما محبوب پیغمبرہ، اللہ ورته اے زما محبوب نبی، اللہ ورته اے زما محبوب پیغمبرہ، پاسیگا، قم پاسیگا، فانذر، او دا خلق او یراوا. دا خلق څه لکه او یراوا، د سشي نه او یراوا، لکه دا خلق د دین او یراوا چې جهنم دی، قبر دی، سه حالات را روان دي. دا خلق د دین او یراوا. په خبره باندې پیښ بیا ورپسې وربک فکبر، او د خپل رب لوی بیان کا، د خپل رب لوی بیان کا. یعنی څه مطلب د رب لوی؟ دا ځمکه، اسمانونه، دا مخلوقات، دا انسانان، دا چرین پرین، دا پرشتي، دا جنات، دا هر یو نظام، دا د دې ټولو مخلوقاتو یو مالک دی، هغه څوک دی؟ لکه الله دی. وربک فکبر، او د خپل رب لوی بیان کا، د خپل رب بڑائی بیان کا. بیا ورته دریم حکم الله څه کوي؟ وثيابک فطهر، او خپل جامې دې پاکې ساته، لباس دې پاک ساته. نو یا خو ته عمده معنا چې حضور علیه السلام ته الله وی چې خپل بدن، خپل جامې دا پاکې ساته. د دې څه مطلب؟ په دې بل ځان پوهیو، لیکن نن سبا زموږ مسلمانان ډېر ککړ دي. مطلب د دې دا دی، د دې آیات کریمه چې کافرانو به د اودس ماتي نه بعد د ګندګۍ نه د دې به ډېر زیات خیال به نه ساتلو کافرانو، چې یا به چې کله اودس ماتي وکړو نو ځان به څه دی لکه دا به ځان به نه صفا کو ډېر، یا ر تشو بولو نه بعد د تشو امتیازو نه بعد به څه دی لکه ځان به ډېر نه صفا کو، ځکه هغې په پاکۍ باندې سم. پاکي خو به مسلمان حاصلوي، پاکي خو د الله خوښه ده. نو الله پاک حضور پاک ته وایي چې وثيابک فطهر، خپل ځان، خپل جامې څه دی دا پاکې ساته. په خبره باندې پوه شوې؟ یا ته دا مراد چې دا کافران چې دا د شرک د لاسه، د شرک د لاسه، د بت پرستۍ د لاسه څه دی دا خپل بدنونه ګنده کړي دي، د ګناهونو د لاسه خپل ځانونه ګنده کړي دي، خپل لباس د شرک د لاسه ګنده کړی دی. پیغمبره ته او ستا ملګرو ته دا خطاب دی چې تاسو ته ځان څه دی پاک ساتئ. په دې آیات باندې پوه شوې لکه؟ یعنی د دې نه ګوره دا معلومه شوله چې اسلام مسلمانی دا پاک دین دی. تاسو که چېرته په دې معاشره کې چېرته که تاسو یو عیسائی سره که چا ناسته شوي، یا که د یو کافر سره، د مشرک سره چې الله نه مني، د هغه سره که د ستاسو چا ناسته شوي که نه، نو بیا به تاسو ته پته لګېدلي. موږ سره په سکول کې یو عیسائی و، سکول کې موږ سره عیسائی و، او هغه به چې موږ سره کېناستو داسې په کلاس کې، موږ د هلکانو به راګیر کو بیخ بنیاد به ولې وویستو، یو شپېته پیره هم پې کلمه ویلې وه. نو هغه څه دی، هغه پنځه خو نه که نه، هلکانو څلورم پنځم کې وو. یاره د هغه نه به دومره تریو بین تلو که نه، دومره تریو بین چې زه درته سو. د هلکانو به ورته وي وایي ته د سارې چې راځي لږ پاک ولامبه، پاکې جامې اچوه، لږ عطر، څه خوشبو، څه سپری وغیره څه خو لګوه. نو ده به وي وایي زه چې راځمه، وایي زه پاک ولامبم، جامې پاکې واچوم، ښه سپری هم ولګوم، بیا هم مانه دا بوی ځي، او موږ به پرې نه پوهېدلو. اوس راته معلومه شوله چې د ده نه د اسقا بوی چې تلو دا ته د کفر بوی تللو، دا ته د کفر بوی تلو، دا ته د بې ایمانۍ بوی ته تللو. که تاسو چېرته په معاشره کې چېرته ناست ورسره یې که نه، پته به درته ولګي. یو طرف ته تک سور انګریز، هټه کټه انګریز، په بدن روغ انګریز، مالی لحاظ، سرار لحاظ سره بالکل کلک انګریز،
سمې په ځان دا سپریګانې پورې کړي دي او سمې په ځان دا کریمان پورې کړي بل طرف ته په خاورو کې ککړ مسلمان کمزور مسلمان په جامه کمزور مسلمان او چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي دا هغه نه بس قابوي نه ځي چې څومره سقابوي د سقا انګریز نه ځي دا ولې دا د بې ایمانۍ او د کفر او د شرک هغه سقابوي دي د الله حضور پاک ته وایي وثیابک فطهر ای پیغمبره خپلې جامې پاکې ساته خپل لباس پاک ساته په دې مسلمانۍ شکر وباسئ دا پاک دین دی پاک دین ګوره جی سبق تا بسم الله الرحمن الرحیم شروع د الله پنوم چې بے حدا مهربان او نهایت رحم والا دی یا ایها المدثر اے پجامه کی ځان را غختون کیا قم فانذر پاس پس او ير وخلق وربک فکبر او درب لوی بیان کړه وثيابك فطهر او جامې د پاکي ساته والرجز فهجر او د بوتانو نه جدا اوسېږه ولا تمنن تستكثر او داس احسان مکوه چې زیات پې درنه غواړي ولربك فاصبر او د خپل رب د پاره صبر کوه صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب کریم چې دا کم درس موږ په خپل دربار کې قبول کړي خدای که څه کمې پیښې ران شي خدای موږ ټول معاف کړي رب کریم دا کم ناس ملګري مشران کشران ځوانان خدای د ټولو زندګۍ کې برکت کړي خدای د چا څه مشکلات ختم کړي یا الله د چا څه پریشانۍ ختم کړي یا الله د چا کورونو کې بیماری ختم کړي یا الله د چا روزګارونو نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي چا شته د خدای ته په خیر او برکت نصیب کړي رب کریم زموږ د ټولو ناراضي شي صلى الله تعالى على خير الخلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين